نن د نورو ورځو لا مهمه ورځ ده د صنف هغه اوله ورځ چې ده که څه هم دا د چینایي ژبې اوله ورځ نه ده تاسې یو څه چینایي ژبې سره پوهیږئ نو په خیر بیا هم رالاست د دوم صنف اوله ورځ ده راځو په دوم صنف باندې بسم الله کوو شروع کوئ بسم الله الرحمن الرحیم اول هغه موضوعات زه درته وایم چې په دوم صنف کې کم مواد شته دوم صنف په اصل کې د اول صنف ادامه ده د دې سلسلې کتابونه چې دي دا یو ډېر غټ کتاب دی په کوچنیو برخو په دې خاطر ویشل شوی دی چې په تاسو باندې ونه غمیږي که دا ټوله پنډ کتاب پر یو ځای موږ چاپ کړو په نه میاشت یا په یو کال کې ختموو نو پر تاسو غمیږي په کوچنیو برخو باندې دې لپاره ویشل شوی دی چې خلاص امتحان هم واخیستل شي تاسو ته هم خپل سویه در معلومه شي چې د چینایي باندې تاسو څونه غلبه ترلاسه کړې ده څونه ورباندې برلاس یاست نو د دې لپاره په کوچنیو برخو نو دا په اصل کې د هغه صنف د غټ کتاب ادامه ده د دې صنف چینایي نوم جیچو خانیو آر جیچو معنا ابتدایي یا بیسیک اساسي خانیو چینایي ژبه آر دومه درجه یا په انګلیسي باندې د دې صنف نوم کېږي بیسیک چاینیز 2 او بیسیک چاینیز 2 ورڅخه راځي دا خو نو د دې صنف نوم بیسیک چاینیز 2 دا په کتاب باندې هم دا نوم لیکلی دی او د نن ورځې نوم خو نو تاسو ته معلوم دی جینتین سینګچي جي很好对今天星期天星期天的意思是什么星期天对星期天的意思是什么نو راځو په دې باندې شروع کوو چې په دې صنف کې کم موضوعات موږ وایو تر تیر صنف یو څه معلومداره په لوړه سویه درسونه یې په لوړه سویه دي我们有这里也有2本书په دې صنف کې هم 2 کتابونه دي یو د درسي اصلي کتاب دی جیشو خانیو یا بیسیک چاینیز دوهم کتاب عین شکل لري خو دا د اووم فصل څخه یا د اووم درس څخه دا شروع کیږي بیا اتم درس یو ومن开始第7课第1课就是这一本书的是第7课的اووم درس څخه شروع شوی دی دا نو اول درس عدد اوه دی然后我们有第8课8课以后有第9课第10课第11课还有12课还有第13课第13课是最后一节课جلسم درس دی اخیری فاینل اخیری درس دی هغه نو جلسم دی د اوم درس شروع کیږي دا هم لکه اول سم هر درس خپل ځان ته نوم لري دا عنوان موږ ته موضوع راشي چې په دې کې به څه شي تشریح کیږي اوس مثلا د اول سم عنوان دی تاسو ویلی سئ دا دی نیجا یو جی کورن نیجا یو جی کورن تاسو په کور کې څو تنه دي د کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه او د کورنۍ د غړو نومونه زده کول صحیح دی نیجا یو جی کورن تاسو په کور کې څو تنه دي په دې کې اوس وجا یو وو کورن نو په کور کې 15 تنه دي کو دا په دغه درس کې د کورنۍ د غړو لپاره مقداري لغات دي کته وایي چې موږ په کور کې 15 نفر دي نو وو کورن کدرې نفر یاست سن کورن کلاس نفر یاست ش کورن ادا مقداري لغات په دې درس کې د کورنۍ د غړو لپاره دا پوښتنې کېږي صحیح چې دا ټوله په اووم درس کې دا وایو ورپسې دوم درس اتم درس دی باکه چې دا ډېر مهم درس دی په دې کې د بجو په اړه خبرې کېږي نو د درس عنوان چې دی هغه داسې دی现在几点现在几点نو نه اوس څو بجې دي现在几点په دې کې د بجو ترکیب دي موږ ټوله مکملې بجې په اتم درس کې وایو چې څنګه وایه پاوکام اته بجې دي نه نیمې بجې دي جودین بن چای که بادین پاوکام اته بجې په پښتو کې چې کومې بالا او کومې ترکیب د بجو دي دا ټوله دلته زده کوئ بیا نو هر وخت چې تاسو د بجو سره مخامخ شولاست تر دې درس وروسته به تاسو ته هېڅ پوښتنه نه دي او دریم درس دغه دی جیوکه په دې کې ادرسونه دي ادرسونه اول تر ټولو مهم داسې عنوان دی چې وایي دا څنګه تاسو وایاست نیجو زاینار نی دا دی اندې سری نیجو زاینار ته چیرې اوسېږه
د کور ادرس، د لیلیې ادرس، د تعمیر نمبر، د اتاق نمبر، دا ټوله چې په هوټلو کې که تاسو په هوټل کې اوسېږئ نیجو ځای ناگه جودین، نیجو ځای ناگه جودین، ته په کوم هوټل کې اوسېږئ. نی د فانګجین خاوما دوشاو، نی د فانګجین خاوما دوشاو. نو دې مربوط خبرې چې دې ګوره اتاق راځي، اتاق ته څه ویل کېږي؟ فانګجین. صحیح دی. مربوط خبره جودین، جودین مجهزه هوټل ته وایي. که تر دې یو څه ارزان هوټل و هغه ته بیا څه وایي؟ بینګوان. بینګوان دا هم هوټل ته وایي، جودین هم هوټل ته وایي. او د رستورانټو مربوط خبرې شاید په دا درس کې ولږ یادونه ورڅخه وشي. عموما رستورانت ته څه ویل کېږي؟ فندین. فندین. کنه کې مجهزه رستورانت و څانتینګ، څانتینګ او یا هم فنګوان. فنګوان، څانتینګ، فندین دا ټوله رستورانت ته وایي. د رستورانټو مربوط خبرې. نو نیجو ځاینار ته چیرې اوسېږئ؟ د کور ادرس، د هوټل ادرس، د لیلیې ادرس، دا درې سره ادرسونه او هغه رسمي طریقې زده کوو چې دا څنګه زده کېږي. دوم ادرس په 10م درس کې په دې کې دا وایو چې ته بانک دې پکار یې، یو مارکیټ دې پکار یې، سوپر سټور دې پکار یې، د باندې راوځې د خلکو څخه څنګه پوښتنې کوې. په کتاب کې د نمونې په ډول یوجو ځاینار، یوجو ځاینار یعنی پوستخانه چیرې ده؟ یوجو دا پوستخانې ته وایي، د دې تلفظ یوجو ځاینار، پوستخانه چیرې ده؟ پر دغه ځای باندې راچولی شئ چې سوپر سټور چیرې دی؟ چاوشي، چاوشي ځاینار. نو سوپر سټور ته څه وایي؟ چاوشي. چاوشي یعنی سوپر سټور، چاوشي ځاینار. یا وایي فندین ځاینار، څانتینګ ځاینار، د نور ځایو پوښتنه د باندې کولی شئ. یا مثلا بانک، بانک ته څه وایي؟银行ځاینار، چنګون银行ځاینار. نو د مختلفو موقعیتو پوښتنه په دا ځای کې کولی شئ. او ورپسې چې دی بازار ته ځئ سودا کوئ، اوس نو سوپر سټور ته ولاړ شئ، هلته خو نو تاسې یو شی رااخلئ چې دا په څو دی، یا زه غواړم پلانکی شی رانیسم. او په 11 درس کې په دې خو نو مشکل نه وي. جودین څه معنا؟ هوټل. بینګوان دا هم هوټل ته ویل کېږي. د هوټل کلمه چې موږ په کندهار کې واورو موږ فکر دا راګرځي د خوړو ځای، خو په خارج کې بیا هوټل د اوسېدو ځای. اصلي هدف چې اتاق ولري. صحیح دی. رستورانت یوازې د خوراک ځای او هوټل چې د اوسېدو ځای، د شپه تېرولو ځای ولري. د دې درس عنوان چې دی تاسې څنګه وایاست؟ اوس نو شناخته کرکټرونه پکښې شته. صحیح دی. واشیانګ دا چې دی مای، مای. واشیانګ مای جوزه، زه غواړم چې نارنج رانیسم. جوزه نارنج هغه سنتره، هغه یو رقم ترویه مالټې رقم داسې شی ته ویل کېږي. جوزه، واشیانګ مای جوزه، زه غواړم نارنج رانیسم. د دې مربوط بیا داسې خبر راځي چې د چینایانو د وزن واحد چې دوی یې کاروي جین، ای جین 200 سین، یو جین یې په څو دی؟ د جین اندازه څونه ده؟ 500 ګرامه یا نیم کیلو. نو دا ځانګړی واحد دی. او که وایي چې خپله کیلو یې دی هغه ته به وایي ګونګ جین. ګونګ جین څه معنا؟ دا کیلو ته ویل کېږي. کیلوګرام یا 1000 ګرامه دا کېږي. صحیح دی. واشیانګ مای جوزه. اوس نو تر دې درس راتېر شئ، یوازې سودا خو دلته ځینې خوراکي شیان میوې او د دا شیانو نومونه زده کوو. پینګو یا مثلا خاتاو یا ځینې نور میوې یا د خوراک شیان دي دا پکښې زده کوو. تر دې وروسته هوا یخه شوله، تاسې ځئ یو کوټ رانیسئ یا انګیا رانیسئ، عین د کوټو دکان ته ځئ. صحیح دی. دا به څنګه ووایاست؟ شناخته پکښې شته، شناخته حروف که یا واشیانګ مای، زه غواړم چې رانیسم. ای جین یوه جوړه، ماو ای انګیا ته ویل کېږي. صحیح دی. واشیانګ. او د دې مربوط کوټ ته چې په تېر درس کې په تېر سیم کې موږ ولې کوټ ته څه ویل؟ وای تاو. واشیانګ مای ای جین وای تاو. او کوټ ته به وایي
وایت او کوټ دا جانکټ انګیا ته وایي ماو ای او مقداري لغات چې دی د کالو د پاره د کوټ د انګیا د دې ټولو د پاره جین کاریږي د دې تلفظ چې دی په څلورم ټون کې جین جوړې ته ویل کېږي ای جین یو جوړه واشان مای ای جین ماو ای عموما که زه غواړم یو جوړه کالي رانیسم واشان مای ای جین ایفو بیا کالو ته ویل کېږي اولتون خنثار ایفو څه معنی کالی دا نو عمومي خبره ده که د رشي که د زموږ کالي صحیح دی ای جین ایفو څه ای جین ایفو یوه جوړه کالي ای جین ایفو اوس که ته وایې چې یوه جوړه انګیا ای جین ماو ای او ای جین وایت او یوه جوړه چې څه سو کوټ که چیرې دوه داسې چې په مثال دوه د هغه دپاره لکه بوټونه یا جرابې اوس بوټو ته چې ویل کېږي سیزه څه معنی بوټونه یا جرابې دي واز جرابې د دغه جوړه شان دپاره بیا د جوړه کلمه چې موږ په پښتو کې کارو هغه خو د کالو دپاره سو دا دوه بوټونه چې سو د دې دپاره مقداري لغات دی شوانګ نو یوه جوړه بوټونه ای شوانګ سیزه څنګه ای شوانګ سیزه یوه جوړه جرابې ای شوانګ واز ځینې لغاتونه د چینایي څخه انګلیسي ته راغلي دي لکه اوس جاکټ کورتۍ ته چې وایي دا چینایي ته راغلی دی جاکه دې تلفظ دا رقم کوي جاکه خپله جانکټ ته ویل کېږي جاکه دا انګلیسي لغات دی داسې راغلی نو که د انګلیسي څخه یا د نورو ژبو څخه چینایي ته لغاتونه راغلي وه لږ تغیر پکښې راځي دا تغیر بیا ولې پکښې راځي ولې هغسې جاکټ نه وایي ځکه چې د دې لپاره کرکټرونه نشته داسې کرکټر نشته چې په پای کې ساکن ټ یا ت حرف یې او که جوړې اړې بیا څنګه بیا اړې جا ک ت سیلاب شته په حروفو کې مګر داسې سیلاب نشته چې هغه پای حرف یې چې شي ساکن وي مکمل دا رقم ساکن صحیح دی اوس نو کوم تاسو په پینین کې په تېر سیم کې زده کړي دي چې ډېر لږ توري په چینایي کې شته چې هغه ساکن په پای کې راغلي او ساکن وي هغو څخه ځینې اوس ګوره د نون حرف کېدلی شي چې د یو سیلاب په پای کې دا دی اوس ګوره فن ساکن دی دین پای کې دا اوس ګوره ګ هغه هم داسې هر ځای نه راځي په دې شرط داسې راځي چې اینګ دغه مکمل فاینل دا رقم راځي اینګ یا مثلا این دغه فاینل ټول دا یو ځای راځي دا رقم بیا موږ خپل پر سره بیا نوس جوړوي چې ساکن نون واچو دا حروف ورواړو بیا نسته هغه حروف صحیح دی نو یو خبره خو دا اسوله مقداري لغات د کالو لپاره چې څه ایجن ایفو یوه جوړه کالي د رشي او کالي دواړه وایي او ایجن وایت او یوه دانه کوټ ایجن ماو ای یوه جوړه انګیا اسوله او د دوه شان دپاره لکه بوټونه و جرابې شوانګ سیزه یوه جوړه بوټونه ای شوانګ واز د چینایي ژبې ګرامر چې دی هغه زه په دې اطمینان یم چې تاسو څخه نه غلطېږي چې تاسو هر وخت خبرې کوئ لغاتونه مو ډېر پکار دي که تاسو ډېر لغاتونه زده کوئ هر رقم چې د چینایانو سر خلاصولی شي لغاتونه ډېر نو ډېر وخت چې اضافه لغاتونه تاسو لیکل کېږي هغه هم کې پیدوي یو ښه خبره ده چې دغه یاداشتوي از چابک په حروفو نه بلکې په پینین خو نه تاسو ډېر تیز یاداشتولی شي او آخري درس دی د دې صنف آخري درس دی هغه د ترانسپورټ په اړه دی په حروفو کې کم حروف ویلی شئ د دې تلفظ دی یاو خوانچه د موټر بدلولو ته اړتیا شته د دې درس عنوان دا په دې خاطر اخیستی دی چې یو نفر غواړي چې د یوه موقعیت څخه ولاړ شي یو بل موقعیت که چیرې دا دوه ځایونه سره نږدې وه دی مثلا یو بس ته ورخیږي داسې بس ته ورخیږي دا بس نمبر دی 312 مثلا اول بس ته چیسته وایي بس ته آفرین ګورې دا لغاتونه به زه تاسو ته دروښیم د نن به د ترانسپورټ موضوع یو څه پراخه کړو په دا لغاتو کې مشکل نه لري چاوش سوپر سټور فن دین د خوراک ځای دی ګوره فن خوړو ته وایي نو رستورانت سو فن ګوان
فندین او سانتینګ درې سره رستورانټ وایي ملي بس یا پبلیک بس د دې مطلب چې دی پبلیک بس چې وایي حکومتي بسونه دي چې په ښار کې د ټکسیانو پر ځای کاریږي یعنی اوس دا چوکۍ نو مینه مثال میرویس مینه د ښارونو تر مابین یا په ښار کې د ښارونو تر مابین نه په ښار کې د کوچنیو موقعیتونو ترمنځ معمولا دولتي په چین کې خدا خدمات چې دا ګر دولتي شخصي کسان شاید دا رقم نه پبلیک لوکل یا پبلیک عام بسونه دي هغه بسانو ته ګوري دغه کلمه چې کاریږي ګونګ د ملي معنا لري ګونګ یعنی عامه دا په بل ځای کې هم داسې لغات کې داسې کار شي د دولت مربوط یا د ټولو خلکو عامه شتمني ګونګ چیچا یا حالي چا وایلی سي ګونګ چیچا نو دا داسې معنا لري لکه اوس ملي بس یا عامه بس چې ټول خلک استفاده ورڅخه کوي او ډېر ارزانه ګونګ چیچا د دې پر ځای باندې په عین معنا سره داسې لغات کاریږي ګونګ جاوچا عین معنا لري ګونګ جاوچا هم ملي بس یا عامه بس هغه ګونګ چیچا دا خو په ښار کې د ټکسي پر ځای کاریږي اوس نو هغه بسونه چې د ولایتونو او د لیرو ښارونو ترمنځ چې مثال 800 کیلومتر 500 کیلومتر د یو ولایت او بل ولایت ترمنځ هغه بسو ته بیا وایي بانچا دا بیا شخصي کېدلی شي بانچا معنا بس صحیح دا ماز هغه موټر ته کېدای شخصي کېدای شي دولتي ماز لکه مشال عبدالي او میرویس نیکه دا موټران ته چې وایي بانچا هغه ته بیا ګونګ چیچا یا هم ګونګ جاوچا نه ویل ناول چې سو ګونګ چیچا ګونګ کلمه معنا ملي یا د عام خلکو مربوط ملي شتمني چیچا موټر ګونګ جاوچا دا عام چلیدونکي بس یا په ښار کې چلیدونکي بس داسې معنا لري بانچا دلته بیا د بان کلمه چې ده د بس پر شکل باندې یعنی دا صغر دی چې اتیا نفر سل نفر یا تر سل ډېر نفر ځایږي دا د بان کلمه په اصل کې سیم ته وایي ټولګي بانچا یا لکه وایي بس دا ټولګي چې پر یو ځای روان وي نو دا بانچا صحیح شو چې وایي بانچا اوس دغه درس دی یا خوان چې موټر بدلولو ته اړتیا شته د یوه د A پوزیشن څخه د A لوکیشن څخه یو نفر راځي د B لوکیشن که دا نږدې وه دی وایي دا نفر ته وایي اوس دی ځي دغه چې دی موقعیت دی فرض کړه ته چین ته تللی داخله دې اخیستې ده ځې بیجینګ دا شوې ته ځې بیجینګ پوهنتون ته ځې که نږدې و د دا ځای څخه خو وایي موټر ختلو ته چې شوی نفر ته وایي جلوچه دا او بیجینګ دا شوې ما جلوچه یعنی دغه لین موټر دغه لین بس لوچه سړک ته وایي لین ته وایي نو د موټر لین خو خپله په اصل کې سړک دی لوچه تاسې وایاست لوچه دا او بیجینګ دا شوې ما بیا وایاست لوچه دا او بیجینګ دا شوې ما آفرین وایي آیا دغه لین موټر و بیجینګ پوهنتون ته ځي نو هغه فعل یې چې شو داو جلوچه داو بیجینګ لغتا د داسې معنا لري وایي دغه لین موټر بیجینګ پوهنتون ته رسیږي یعنې ورځي هغه ځای ته ځي اخري هدف یې ډیسټینیشن یې چې دی بیجینګ پوهنتون دی جلوچه داو بیجینګ دا شوې ما دی چې جواب ورکوي چې و هغه ستا پوزیشن ته ځي دی ورته وایي داو وایي و ځي موټر ته وخېځي څنګه وایي شنګچابه فعل شنګ ختلو ته وایي شنګچابه وروخېځه شنګچابه وروخېځه صحیح دی مشکل ستا په دې کې چې وروختلی دا بس چې دی خو نو په ښار کې چلیږي یوه سټیشن ته درېږي بل ته درېږي داسې مابینځ کې دا د بس سټیشن ته چې ویل کېږي عمومي لغات چې دی چجن د بس یا د موټرانو تمځای چجن کې مشخص کوي ځینې وخت بیا داسې وایي چیچه دا کلمه چیچه جن کلمه به حتمي پکښې کېږي په دې باندې نورې خبرې شته چې دا د جن کلمه چیرې کارېږي اوس نو دی که چیرې دا ځای نږدې و خو مستقیما دا بس ورځي که لیرې و یو بس راځي تر دغه پوزیشن پورې دلته راځي دا خپل مسیر دلته تر دا ځای پورې راځي خالي کېږي بېرته ځي خپل A پوزیشن ته ځي
دا رقم نو دی مجبور دی چې دلته د بس خطا سي اوس کدی ته نه سي بیرته خپل اصلي ځای ته رسي خو مخ را ګرځي بیرته راځي کته نه سي بیرته اصلي ځای ته راګرځي مجبور دی تاسو چې دا موټر سره تاسو بل بس ته ورخیږي هغه 314 نمبر بس دا بس چې ورخیږي نو دا د یو موټر سره تاکیږي دا بل ته ورخیږي دلته یا خوانچه د بس بدلول ته یا خوانچه دلته به تاکیږي بل بس ته ورخیږي هغه دوم بس بیا خپل پوزیشن ته نو هغه بیا مسیر دا رقم چې دا بي پوزیشن ته راځي بیرته خپل ځای ته دا رقم په دې ځای کې چې انسانانو خو ډیر غټ دي بس چې ورخیږي اطمینان چې تاسو خپل مسیر ته په یو بس کې رسیږئ اکثره وخت بدلول ته اړتیا شته او میټرو چې استعمالوي خو تاسو استعمال کړی ده یو ځای ته چې ځي خدای میټرو خو نه ورځي یو لین بیا ورغه څخه تاکیږي اکثر وخت 2-3 واره نه بدلول ته اړتیا شته نو که بس که میټرو یې کار شي یا خوانچه دا بس بدلول ته اړتیا شته یا خوانچه میټرو ته به یو خوان تیه وي خوانچه هغه خوانچه چې داسې ګاډي عمومي د چې هر شی انسان په خسپریږي هغه ټول ته چې ویل کېږي په دې کې مشخص نه دا چې عمومي لغات دي پر چې باندې به زه داسته دا لغات ډېر واضح کوم چې اوس چې څه معنا ګاډي دا د دې تلفظ څه دی اول ټون کې چې ګاډي څنګه مشخص کېږي که چیرې کوچنی موټر و هغه ته وایي چیچه که غټ موټر و یعنی بس و بانچه صحیح دی اوس اورته خو په دوهم ټون کې اورته ویل کېږي او څلورم ټون کې خو سامانونه تجارتي تجارتي مال ته چې وایي خو معنا اور انو خوچه د اور موټر دا چې شاباس دا اورګاډي دا کلمه خو نو چنای که خو بل ځای که کار سو جاو خوله وای وره واخستي جاو خوله وره واخستي د اور د لپاره عام لغات دي نو د اور د لپاره ولې دا کاریږي د ریلګاډي د لپاره ولې دا کلمه کاریږي په خوا د ډبرو سکاره دا اول چې دا په انګلستان کې د شروع وسوله تر هند پورې چې راتلله د ډبرو سکاره به ورچول نو خو ډبرو سکاره به لیدله دغه څخه انرژي ترلاسه کول نو هغه نوم هم تر اوسه پاتې پښتو ته هم دا لغات په لغات معنا شوی ده نه اورګاډي خوچه داس که داسې وایي چې نه تیل خوري نه شی خوري زه سینچه تیل نه خوري مګر روان یې پښې به شوره یا ورکنه بایسکل زه سینچه دا به چیست وایي بایسکل بانچه غټ بس ته ویل کېږي بانچه و اوس نه راځو که د باندې وه چو خو د باندې ته وایي چې د باندې پر سړک ګرځي او کرایه کېږي ځو کرایه کولو ته وایي د باندې د کرایه کولو موټر چو ځوچه دا چه سواله چو ځوچه د انګلیسي څخه چې راغلی دی هغه بیا دا لغات دی موتو دا د انګلیسي څخه راغلی موټر معنا لري دا تلفظ اصلي څه دی موټر خو نو تاسو پیژنئ موتو د دغه تلفظ په چینایي کې چې جن جوړ شوی دی موتو د سایکل پر ځای باندې موټر سایکل هغه پر ځای خپل لغات ورچول دي چې دا چې چینایي لغات سو موتو انګلیسي سو موتو چې څه معنا دا موټرسایکل موتو چې ښه په دې کې مشکل شته راځو خواچه تاسو وپېژندل خواچه انو د دې مربوط اول لغات دی خواچه سره جن اضافه کوي خواچه جن ریلګاډي تمځای 我想去火车站我想去火车站یا هغه ترازو د دا شان بیا زه سکرین شاټ به درواستم سیدی د دا لغاتو دا به تاسو د ځانو سره یاداشت کی هغه لغاتونه ګرځي ترام په دا شان کوم مشکل نه لري ریلګاډي چې د لیرو فاصلو ترمنځ استعمالېږي سیدی څنګه لیرو فاصله د لیرو ولایتو ترمنځ خپل په ښار کې چې د ټکسي او بس پر ځای کاریږي تر مځکې لاندې هغه ته میټرو یا سبوی زیرزمیني تر مځکې لاندې هغه ته په چینایي وایي هغه لغات بدل تر ته ولیکم خواچه جان دا سټیشن سو دی مځکې ته وایي تیه اوسپنه دی تیه مځکې لاندې اوسپنه
دا خو چې جلای کې که دواړه سره یو ځای کې دا زیرزمیني داسې معنا لري یعنی میټرو دیتیه. اوس نو که د دې سره جن استعمال کې دیتیه جن دا بیا د میټرو سټیشن ته ویل کېږي د میټرو تم ځای دیتیه جن. نو څنګه تاسو وایاست چې وبخښه د میټرو سټیشن چیرې دی؟ دوی وچی دیتیه جن زاینار دیتیه جن زاینار دیتیه جن ښه تر دا کې مشکل شته. لنډې لا بیا تکراروم. اول اووم درس دی. په اووم درس کې نیجا یو جی کورن نیجا یو جی کورن ستاسو په کور کې څو نفره دي؟ د کور د غړو په اړه بحث کوي. شینځای جی دی دا ډېر غټ درس دی. کوشش وکړئ چې دلته غرضري ونه کړئ ځکه په سیم کې چې تاسو مکمل په بجو سر خلاصو طریقه یې ډېره اسانه ده مګر که کتاب ګورئ هغلته درته سختېږي. د لې په سیم کې په هغه غړي زده کېږي. شینځای جی دی اوس څو بجې دي چې څو بالا دي څو کمې دي نیمې پاو بالا دا ټول مکمل یعنې یو ساعت تر پایه پورې دا ټول وایي. شینځای جی دی نیجو زاینار ستا د اوسېدو ځای چیرې دی یا ته چیرې اوسېږې. ورپسې یوجو زاینار پستخانه چیرې ده دا نو مازی د ادرسو یو ځای د یین خانګ زاینار چاوش زاینار دا ټول په داسې کې ورکې. واشیانګ مای جوز زه غواړم نارنج رانیسم. واشیانګ مای پینګو زه غواړم سیب رانیسم. واشیانګ مای سیګوا هندوانه رانیسم. واشیانګ مای نورې میوې کومې میوې مو ویلې دي؟ پوتاو انګور. واشیانګ مای خولوبو شرلیوزه انار. واشیانګ مای شرلیوزو. واشیانګ مای و خوګوا د مې وګړه مکمل مان وای انځر ته وای و خوګوا. انو دا جوز نارنج او دا بل بیا کالیس ولا واشیانګ مای ایجن ماو ای زوارم. په دا ځکه یو نقطه پاتې سون دا د سم په ګرامر کې نه ځلاندې تکراروم. ای هر وخت د مقداري لغات مخته ای راغلی او تاسو دا استکولای شئ. واشیانګ مای جن ماو ای واشیانګ مای جن دا ای کول نه کې خپل ای د ای معنا لري. ایګه هغه وخت ویل کېږي ایګه ګه خو ویلی سي هغه داسې نه کې غیر رسمي معلومیږي. که ته نه کې رسمي خبرې کوې جین کلمه دا ډېره عامه ده دا ورسره کارېږي. او که جدوا ویل هغه به حتما لیکې و آر لیانګ جین یا وایي سنجین ایفو سنجین ماو ای صحیح دی. یوازې یو که راغلی هغه یو ایسته کولی شي نور اعداد نه شي ایسته کولی. که نه ولیکل شوي دا معنا یو صحیح دی. چې اوس یو چا ته وایي زه غواړم ټلیفون رانیسم معنا یو ده نه. که دوه او درې دی هغه عدد به ورسره دی. زه غواړم جوړه کالي رانیسم یو جوړه چې دی ویله یعنې یو جوړه. او دا بل چې دی یو خوانچه غواړم موټر تبدیل کړم. څه په دې شیانو کې پوښتنې وکړئ. هغه خو تم ته وایي ای په دغه په اسلام کې تاسو ته دا د انسانانو لپاره دا کرکټر لا موږ ویلي دي چې دا یو نفر یو تن ای ګ رن دا خو تلفظ مزه دی نه ای ګ رن دغه ګ دا دون عام مقدار لغات دي کستا مقدار لغاتونه نه وزده د ټول شانو لپاره وایي ای ګ رن د انسانانو لپاره د موټرانو لپاره ایګه چا ایګه چا د ټلیفونانو لپاره ایګه شوجي. اوس نو و اوس کته نه کې رسمي خبرې کوي ګه خو کدی ير سو نه دی وزه هغه وخت کار کوي نه دی وزده که جزا او اتمن به خپل مقدار لغات کوي. اوس وایي چې سن بن دا باید په پینین د تل سن بن شو سمانه درې جلده کتاب دا درې جلده. د درې اراده موټران د موټرانو لپاره مقدار لغات څلورم ټون کې لیانګ سن لیانګ چا سن لیانګ چا د ټلیفونانو لپاره چې وای درې سیټ ټلیفونان سن تای شوجي. دغه تای د کمپیوټرانو ټلیفونانو تلویزیونونو لپاره د دې سن لپاره صحیح دی. و د تلویزیون لپاره هم کاریږي ای تای دینس. دا مقدار لغاتونه کثیر تاسو په خبرو کې کار کوي دا رقم معلومیږي لکه تاسو چې مکتب ویلي په چین کې مو ویلي او که نه کوي کار مکتب نه دی ویلي صحیح دی. د خو څه وره خلک څه ځکه کوم څه کې دې ذکر یو بل داسې یاره کوم څه چې انګلیش وایي کله چې ورته چې انګلیش وایي دولت چې وایي ولاسي مفیده جمله چاته استعمال لري داسې وسایل نو
خصوصا نن ډېر جملې فهم که تاسې هر رقم پوښتنه کوئ پوښتنه وکړئ کنې زه به خپله درته وایم